دا د پرون پیښه دا یو خونړۍ پیښه ده. دا د مځکې پر سر باندې ستر جنایت، تیری او سراسر ظلم دی. دا د اسلام د قانون هم خلاف دی، دا د انسانیت نه هم خلاف دی، دا د حقوق بشر نه هم خلاف دی، د دنیا د هر قانون څخه دا خلاف قدم دی. دا د یو کمزوره، دا د یو بزدله او زموږ د پښتنو په اصلاح د یو چغال کار دی چې سړی د خپل دشمنی هدف ماشومان ګرځي، د خپل دشمنی هدف ښځینه ګرځي، د خپل دشمنی هدف سپین سرې ګرځي، کورونه ګرځي، یا مساجدو مدارس او قرآنونه ګرځي. دا د بزدلي او د کمزوري هغه آخري حد دی. سړی چې دشمني کوي نو بیا د غیرت دشمنی وکړي. د بې غیرتي دشمنی دا د بزدله سړي کار دی چې د شپې په توره تیاره کې هېڅوک خبر نه، بیا ته جازونه راپورته کوې، تیارې راپورته کوې او عام ولسي کورونه، ولسي وګړي، ماشومان، ښځینه، سپین ږیري چې هغه د روژې دا مقدسه میاشت ده، دا مبارکه میاشت ده، هغه بیده دي او ته د خپل هدف نشانه ګرځې، هغه په شهادت باندې رسې، یا مدارس د خپل هدف نشانه ګرځې او بیا په اطلاعاتو کې وایه چې موږ اویا او اتیا دهشتګرد ختم کړل. پرندې ښه دهشتګرد یې ووژل، ډېره مړانه دې وکړل. ستا په دهشتګردانو کې د 2 کالو ماشوم هم دی، ستا په دهشتګردانو کې د 1 کال ماشوم هم دی، سپین سرې او سپین ږیري هم داخل دي، زنانه هم داخل دي. ستا په دهشتګردانو کې مدارس او قرآنونه هم داخل دي. ډېر ښه دهشتګردان دې ختم کړل، ډېر ښه دښمنان دې ختم کړل. ستا به هم زړه ښه وي، ته به هم خوشحاله یې. او دا د انسانیت خلاف کار دی. یو سړی چې د چا سره دښمني کوي نو هغه دا رقم بزدلانه واري نه کوي. دا خو د یو بزدله سړي، د بې وجدانه سړي کار دی چې ماشومان، ښځینه یا اسلامي مراکز، مساجد، قرآنونه په نښه کول، دا خو قطعا د سړیتوب کار نه دی، د انسانیت خلاف قدم دی. او دا واوره دا سراسر ظلم دی. زما د رب په خپلو بندګانو باندې ډېره سخت خوا بدېږي. قرآن کې الله وایي ولا تحسبن الله غافلا، تاسو الله جل جلاله ناخبره مه ګڼئ د ظالمانو د ظلم څخه. الله وایي زه په هر جز باندې خبر یم، خو زه دې خلکو ته چې کم سزا یا د دې د ظلم چې کم سزا ده، الله وایي زه ځنډوم، زما په دې کې خپل حکمت دی. حدیث قدسی دی. الله وایي یا عبادی، ای زما بندگانو، ما پر خپل ځان باندې ظلم حرام کړی دی، نو پر تاسو باندې هم حرام کړی دی. او دا واوره، یو څوک چې په خپل دغه عرضي قوت نازیږي، زموږ د پښتنو متل دی وایي میږه ته چې الله د هلاکتو د مرګ اراده وکړي نو وزرونه ورکړي. کله چې یو انسان ته الله د هلاکت اراده وکړي، د هغه د لاسه تجاوز و ظلمونه و تیری شروع کړي، بیا الله تبارک وتعالی د هلاکت په یو بل ظالم باندې کوي. قرآن کې الله وایي وکذلک نولی بعض الظالمین، الله تبارک وتعالی وایي بعض ظالمین موږ په بعض ظالمونو باندې ختموو. الله تبارک وتعالی وایي ځپو او دوی داسې خوار او ذلیله کوو چې نور انسانان دپاره عبرت سي. دا کوم کسان چې تا وژلي دي دا مظلومه طبقه ده، ته به هم په دې خوشحاله. او افسوس خدا دی چې د مفتیانو په نامه باندې، برای نام علما په نامه باندې، چې ځان ته د علماو د شورا رئیس هم وایي، هغه هم پر عامه میډیا باندې خپل درواغ وایي او پر دې ظلم باندې رضا ښکاره کوي. او الله تبارک وتعالی به دا کسان د دې ظالمانو څخه سره په دې ظلم کې عیني شریک وي. د الله بنده خو مسلمان یې، ځان ته مسلمان وایه، عالم یې، که عالم نه یې ځان ته خو ته د عالم نسبت کوې، که څه هم په علماو په لیست کې داسې کسان نسي راتللی. قرآن څه وایي ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، هغه کسان چې ظلم کوي د هغوی لوري ته مه مایله کېږي. مایل کې څه معنا؟ علامه قرطبي رحمه الله لیکي چې د ترکنو معنا چې کوم ده
هغه دا چې د هغوی په ظلم خوشحاله کېدل، د هغوی مدد کول، د هغوی سره درېدل او د هغوی پر دې ظلم باندې رضا ښکاره کېدل. الله تبارک وتعالی وایي د دې کسانو عذاب زما شیزه دی، زه به د جهنم د اور پیلوځي ګرځوم. دا کسان کوم کسان چې د چا په ظلم خوشحاله کیږي، د قیامت په ورځ به د الله حضور ته داسې راځي چې پر دې تندي به لیکلي چې دا کسان د الله د رحمت نه مایوسه کسان دغه دي. ته د خدای نه بیرېږه. اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، د مظلوم د آه د فریاد څخه ځان وساته. الله وایي زما او د دې شراب په مابینځ کې هېڅ حجاب نشته. بل روایت کې راځي لکه د اور به سر کې داسې ډایرکټ اسمان ته خیږي او الله تبارک وتعالی وایي زما ستا سره واده، زه به ستا نصرت کوم. الله دې د دې روژې په برکت باندې د دې څخه دا غچ واخلي. پروردګار عالمه ته د فرعون پر هلاکت باندې قادر وې، د قوم عاد قوم سمود پر هلاکت باندې قادر وې او هغه دې د انسانیت لپاره عبرت جوړ کړل. لا ته دا هم په موږ باندې ذلیل خوار او دا رقم د انسانیت لپاره عبرت وګرځو او په موږ یې ووینه. الله دا د روژې مقدسه میاشت ده. په دې میاشت کې دومره تجاوز تیری دا هېڅ د برداشت نه ده او علما کرام که پر دې ظلم باندې خاموشه پاته سي دا د علماو نه بلکې د ټول معاشرې دپاره غټ نقصان دی. دا نو لهذا نور خو موږ خپل رب ته سپارو. الله پاک جل جلاله دې د دې ظلم د دې تیری الله پاک جل جلاله دې د دې څخه بدله واخلي. ازما رب ذو انتقام ذاتي بهترین انتقام اخیستونکی دی. الله دې د دې شهیدانو شهادتونه قبول کړي. پروردګار عالم دې قربان ته ټول ته صبر جمیل ورکړي.